ته روان یې او اندېښنې مو څه دي دلته؟ پروازګان کې قطعا حکومت شته نه، پروازګان کې هېڅ شی نشته او درواغ ډېر دي پروازګان کې، څسي وکسي زموږ سره غټ چارواکي وایي لکه زموږ وزیر د دفاع هغه وایي زه درځم پروازګان کې زه سبا او به سبا کې تا ته د تیاري او د پلاکي پلان دي ټوله ولسوالۍ سکوت له درواغ وایي او که دغه پروازګان دی دغه حالت کې موږ ته ووایي چې ولاړ شي تسلیم شي موږ به په ښه په سایده او په فایده ولاړ شو د طالبانو سره به خپل یو اړیکه سمه په تسلیم وشو او درواغ و دغه د بل ځوانان د بل بچیان دا به یې سړی مړه نه کړي خره درواغ شروع دي هېڅ حکومت نشته نه وکیل لرو نه سناتور لرو هغه ورته پر نجونو پر هلکانو باندې هلته شروع دي یوه لار لا نه لرو ملا جماعت هېڅ حکومت په ګرده دغه کې نشته د ولسوالیو د سقوط په اړه راته وایه څه ویل کېږي تازه د ګیزاب ولسوالۍ سقوط شوې ده ستاسې اندېښنې څه دي دلته په تریکوټ کې؟ سقوط هغه ولسوالۍ سقوط چې سقوط په دا روزګار نه وي سقوط په نور ځایونو نه که په دې باندې ما څوک زړوي که نه دي هغه هم په روزګان کې چې ناست دي د هغه هم زموږ وروڼه زموږ بچیان دي که په چارسنو کې ناست دي هغه هم دغه دي که په کیسو کې که په چوره او په اوس په چوره کې دي شهیدان پراته دي د غلوټو لاندې څوک یې راکاږي یعنې په دغه خلکو بچیان په خاص روزګان کې ورک دي څوک یې راکاږي ملا جماعت چې حکومت نشته د اشرف غني دي پر پدره نالک شي د وکیلانو دي په پدره نالک چې د موسسې غږ شي لکه هغه د مرداري ګیزه کې ټوله پسې رالبچي زموږ وکیلان سناتوران راځي د روزګار پر برابر باندې دا غږ نه پورته کوي یو وکیل غږ پورته کوي یو سناتور چې غږ پورته کوي هېڅ شی نه وکړي نه د دې ولس غم د چا سره سره دی که دوی دا نشي کولی که موږ ته وایي چې دوی تسلیم شي بلکل موږ د چا سره لار طالبان موږ هم دونه ظلم نه دی کړی نه طالبان دونه دغه دي چې موږ په حالات کې موږ هم پرېږدي او بیا کې وژلو په دامونه دي موږ په دغه پدار کې په دې موږ فخر کوو موږ دغه روزګان خلک د دغه روزګان خلک موږ وځړوي مګر د دې سره دغه شرم دی چې دلته تا ته وایي چې تسلیم نه سي موږ کومک درکوو پلانکې درکوو